بشپړ خبرونه ته مو زه رسول سالک هرکلی کوم. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست او د ازبکستان ولسمشر په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. نورالدین عزیزي او شوکت میرزایوف په کتنه کې د سوداګریزو اقتصادي ترانزیتي همکاریو د پراختیا او کرنې او د قانون برخو کې د همکاریو اړوند خبرې کړي دي. ښاغلي عزیزي ازبکستان ته په سفر کې د ترجیحي سوداګرۍ د هوکړه لیک او د کابل او تاشکند ترمنځ د ګډ عمل پلان هم له خپل ازبکستاني سیال سره لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراخېدو د افغانستان او ازبکستان د چارواکو ټینګار. د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ نورالدین عزیزي ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې او د یاد هیواد ولسمشر سره په لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په اړه خبرې کړي دي. د دغه وزارت واکپال د افغانستان پر وړاندې د شوکت میرزایوف له دریځه هم هرکلی کړی دی. این دیدار دو طرف پیرامون گسترش همکاری‌ها در بخش‌های تجارت، ترانسپورت، لوجستیک، انرژی، زراعت و همچنان استخراج معادن گفتگو کردند. در پایان سرپرست وزارت صنعت تجارت امارات اسلامی افغانستان از موقف رئیس جمهور ازبکستان در کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاشکند در قبال افغانستان ابراز سپاس و امتنان نمود. ښاغلي عزیزي په دې سفر کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترجیحي سوداګرۍ او ګډ عمل د پلان هوکړه لیک هم خپل ازبکستاني سیال سره لاسلیک کړی دی. در این دیدار پلان عمل مشترک افغان ازبک به منظور توسعه همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف تجارتی، صنعتی، زراعتی، لوجستیکی و ارتقای ظرفیت‌ها به امضا رسید. امضای این سند گام مهم در راستای تعمیق روابط اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی، تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار تجارت منطقه‌ای به شمار می‌رود. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان په اوسني شرایطو کې د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي او ترانزیتي همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. دیدار اخیری که هیئت بلندپایه امارات اسلامی افغانستان با مقامات ازبکستانی داشتند تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی را به امضا رساندند که این میتونه افغانستان خیلی کمک بکنه در بخش‌های ترانزیت، زیربناها و همچنان سرمایه‌گذاری مشترک در افغانستان. ازبکستان یکی از کشورهایی است که از نگاه داشتن منابع طبیعی غنامند است، از جمله در تولید آرد و گندم و مسائل ساختمانی دست بلند دارن و مزیت داره و همچنان تولید انرژی و برق. افغانستان هم نیازی که داره به کالاهای اساسی و در عین حال خود افغانستان هم میتونه یک پل ارتباطی بوده باشه، یک واسطه خوب بوده باشه به خاطر انتقال کالاهای ازبکستان به طرف کشورهای جنوب آسیا. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا د دغه وزارت واکپال او ازبکستاني سیال یې د مخکینیو ژمنو د تعقیب او عملي کېدو اړوند بحث او د اوږدمهاله همکاریو د عملي بسترونو رامنځته کېدو په موخه پر پیاوړې ارادې ټینګار کړی دی. د هغو ملکي وګړو د یو شمېر کورنیو غړي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ژوند بایللی دی د ښکېلو هیوادونو لخوا د غرامت د ورکړې غوښتنه کوي. د وژل شوو کورنیو غړي پر کورونو یې د بهرنیو ځواکونو له بریدونو ترخې کیسې لري او په خبره لا هم په زړونو کې د خپلو عزیزانو د لاسه ورکولو غم یې په زړونو کې دی. د کندهار د پنجوای ولسوالۍ اوسیدونکی راز محمد وایي 15 ورونه یې چې ملکي وګړي ول د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو کې له لاسه ورکړي او دغه پیښې ورته په زړه کې یو تلپاتی درد پرېښی دی. د دې سړي په خبره د ورونو مړینې سره یې 12 ماشومان یتیم او 15 ښځې کونډې شوي دي. دغه 10 کسه زه یوازې زه ساتمه، دغه کونډیان یتیمانګرده په پښې کې دي، دا ګرده د دغه پالنه پر ما باندې ده اوس. نو دا اوس ګرده زه ساتمه، نو بالا کاروبارونه هم نشته، بس په مشکل سره اوس مخ کېږي. د ملکي وګړو د وژلو غمجنې پیښې یوازې د راز محمد د 15 ورونو په مړینې پای ته نه رسیږي، بلکې په افغانستان کې د جګړو په اوږدو کې چې پکې ملکي وګړي د بهرنیو ځواکونو د هوایي او ځمکني بریدونو قرباني شوي دي زرګونه تنو ته رسیږي. سعید الله هم د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی دی چې د بهرنیو ځواکونو د شپنیو بریدونو په لړ کې خپل ځوان زوی له لاسه ورکړی دی. نوموړی له ښکېلو هېوادونو د غرامت غوښتونکی دی. په بمبار کې شهیدان سوي دي، هلته زموږ د دوستانو خواته دا زموږ هلک تللی و،
19 کالو به وو تقریبا. نو هلته بس دغه تیارې بمبار وسو، دغه 5-6 نفر شهیدان شول ورسره. نو دغه زموږ هلک هم پکښې شهید شوی. ورته مهال د کندهار امنیتي مسؤلین وایي وزارت خونې د هغه کسانو د دوستیو څېړلو په حال کې دي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي. هغه خپل وزارتونو ریاستونه سته، د شهداو معیوبینو ریاست دی، هغه بالمشاهده مجربینو چې اسلامي امارت پوره همکاري ورسره کړې ده او بیا به ورسره کوي انشاءالله. د دوی قرباني قبول او منظوره ده موږ ته انشاءالله په هر بخش کې چې زموږ وس او طاقت دي انشاءالله پوره همکاري به ورسره کوو. تر دې وړاندې هم د هغو ملکي وګړو د کورنوي یو شمېر غړي چې په تېرو کلونو کې د ناټو ځواکونو بریدونو کې یې ژوند بایللی د غرامت د ورکړې غوښتونکي دي. د ماشومانو کار سره د مبارزې نړیوالې ورځ سره هم مهاله لا هم د هیواد په ګوټ ګوټ کې سلګونه ماشومان په درندو کارونو بوخت دي. یو شمېر ماشومان چې ډیری په کورنیو کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کارونو ته مخه کړې ده، وایي د ملاتړ په صورت کې د زده کړې لیواله دي خو خپل راتلونکې جوړه کړي. په ورته مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې ماشومانو ستونزو او اړتیاو ته رسیدنه خپل مسؤلیت ګڼي او د ماشومانو د کار ستونزې د ریښې له منځه وړلو لپاره د مرستندویو بنسټونو پر همکارۍ ټینګار کوي. د جون له 12 سره هم مهاله د ماشومانو د کار د ستونزې دوام، د ماشومانو کار سره د مبارزې نړیواله ورځ، د کورنیو فقر او اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ډیری ماشومان واټونو کې پر درندو کارونو بوخت شي. که څه هم دغه ماشومان هر یو یې لوی هیلې لري خو د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره اړ دي سهار تر بیګا کار وکړي. له دې ډلې 14 کلن محب الله چې په مزار شریف ښار کې د واټونو ترڅنګ بوتلونه راټولوي وایي پلار یې اوزګار دی او له همدې کبله د خپلې کورنۍ څخه ملاتړ لپاره مټې را بډ وهلي تر څو دوی ته خواړه برابر کړي. نوموړی وایي د ملاتړ په صورت کې درس ویلو ته لیواله دی تر څو وکولی شي ښه راتلونکی ولري. زندگی ما بازار بیکار است، نکنم با تشکیل میکنم روزانه 2 ساعت یکم ساعت کار میکنم، روزانه در خانه سوغان میآورم، هیچ کس برام بیکار. یوازې محب الله نه دی چې کار کوي، په ټول هیواد کې سلګونه ماشومان ورته برخلیک لري او د هغه په څیر بیلابیل درانده کارونه ترسره کوي. د ما کمک شده با این کار نمیکنیم، درس میخوانیم، کمک کنه که این بچه کم کار میکنه دیگه کار سخت نکنه. په ورته مهال د جون 12 سره هم مهاله د ماشومانو کار سره د مبارزې نړیواله ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دغو ماشومانو ستونزو او اړتیاو ته رسیدنه خپل مسؤلیت ګڼي او وایي په وروستیو 3 کلونو کې د 40,000 ماشومانو قضیو ته رسیدنه کړې ده. همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوند مفتشین له هغو سیمو څخه لیدنه کوي چې هلته ماشومان په شاقه کارونو باندې بوخت دي. د ماشومانو د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره د کارفرمند ته ځینې لارښوونې هدایت ورکوي او که چېرته هغوی بار بار دغه ماشومان په شاقه کارونو باندې ګماري د یو قانوني سرغړونه بلل کېږي چې پر وړاندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوند مفتشین بیا اقدام کوي. که څه هم مسؤلین په ټول هیواد کې د یاد وزارت په ملاتړ سره د دغو ماشومانو د ښوونې او روزنې په موخه د روزنتونونو له فعالیتونو خبر ورکوي، خو په هیواد کې د ماشومانو د کار د ستونزې د ریښې له منځه وړلو لپاره د مرستندویو بنسټونو د همکارۍ غوښتونکي دي. اړتیا ده چې په دې برخه کې هغه نړیوال بنسټونه او مؤسسات چې په نړیواله کچه باندې د ماشومانو ستونزو ته رسیدو په برخه کې مسؤلیت لري، دوی هم په ګډه باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په ګډه همغږۍ په دغه برخه کې خپل مسؤلیت ته اوږه ورکړي او په دې برخه کې خپله همکاري او همغږي لا زیاته کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د دغه وزارت تر ملاتړ لاندې روزنتونونو کې 10,000 بې سرپرسته ماشومان ساتل کیږي او په دې وروستیو کې د نجونو لپاره هم ځانګړو روزنتونونو فعالیت پیل کړی دی. په ارزو کې د خبرې ټولګې دوام ته ښه راغلاست. د کرنې وزارت د غنمو په تولید کې د افغانستان ځان بسنې لپاره له هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت مسؤلین وایي افغانستان په کال کې شاوخوا 7 میلیون میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې تیر کال شاوخوا 15 میلیون میټریک ټنه غنم یې راټول کړي دي. د کرنې او مالدارۍ خونه بیا د غنمو په تولید کې د هېواد ځان بسنې لپاره له کروندګرو څخه د سرپرست حکومت پر دوامداره ملاتړ ټینګار کوي.
د غنمو تولید برخه کې د هیواد د ځان بسیاینې لپاره هڅې. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان هر کال شاوخوا 7 میلیون متریک ټنه غنمو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې تیر کال په هیواد کې 15 میلیون متریک ټنه غنم تولید شوي دي. خو دغه وزارت بیا ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې د هیواد ځان بسیاینې لپاره یې هڅې ډېرې کړې دي. چون بیشترین میزان کشت و تولید محصولات زراعتی از گندم می باشد، بناهن اکثر دهقانان کشور در افغانستان مشغول کشت گندم هستند. نیاز افغانستان به گندم در سال 403 حدود 6.82 میلیون متریک تن بود. بنابراین با تولیدی که در اون سال بود کمبودی حدود 2 میلیون متریک تن وجود داشت. د کرنې وزارت ټینګار کوي چې په دې برخه کې لوی پروژې تر لاس لاندې لري، که څه هم دغه کار به ډېر وخت ته اړتیا ولري. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان تلاش دارد که افغانستان در راستای تولید گندم به خودکفایی برسد و این نیاز به زمان بیشتر دارد تا با بلند بردن سطح تولید افغانستان از لحاظ مصرف داخلی گندم به خودکفایی برسد و طرح‌هایی برای افزایش تولید و کاهش وابستگی وجود دارد. د کرنې او مالدارۍ خونه بیا له واکمن حکومت غواړي د دې موخې تحقق لپاره له افغان کروندګرو څخه ملاتړ او لا ډېرې اسانتیاوې د دوی په واک کې ورکړي. ما میتونیم که دهقان حمایت کنیم، هرقدری که دهقان حمایت شود، تخمای اصلاح شده، تخمای بذری به دسترس دهقان قرار بگیره، دهقان میتونه که جلو واردات بگیره. ما یک کشور وارداتی به تبدیل شویم به یک کشور صادراتی. انشالله که در سکتور گندم ارقام خوب است، پیشتر ترقی میکنه، خودکفایی میرسیم بخیر. دا په داسې حال کې ده چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال اعلان وکړ چې 4.83 متریک ټنه غنم په ټول هیواد کې تولید شوي دي، چې د 1402 کال په پرتله 10% زیات والی ښیي. په فراه ولایت کې کروندګر د خټکیو او هنداڼو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار لا نشتون څخه اندېښنه څرګندوي. د دې کروندګرو په خبره سره لدی چې سږ کال حاصلات ډیر شوي، خو د بیې ټیټوالی او د مناسب بازار نشتوالی دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته مهال د فراه د کرنې ریاست مسؤلین وایي د کورني تولیداتو څخه د ملاتړ لپاره له بهره د ورته میوو پر وارداتو یې تعرفې لوړې کړي دي. مرتضی په فراه کې یو له هغو کروندګرو څخه دی چې پر څه باندې 12,000 جریبه ځمکه کې خټکي کرلي دي. وایي کښتونه یې د تیرو کلونو په پرتله زیات حاصلات ورکړي دي، خو د پلور بازار نشتون او د بیو کموالی دی یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړی دی. امسال حاصلات خربیده به این منطقه که هست خیلی زیاد شده. خربیده زیاده، قیمت ها امسال پایینه، قیمت ها خربیده 20-25 از ما میورم. یو شمېر نور کروندګر هم ورته اندېښنې لري او له واکمن حکومت غواړي محصولاتو ته په بازار موندنه او نورو ولایتونو ته لیږد برخه کې همکاري وکړي. تخم دینار ما کیلو 2 میلیون خریدم. الان میره کیلو 2 میلیون. خب آیا عادی فروشات بشه با دیگه سال بیشتر میکنم، اگه نشه تو باید. ما امی اندونا را کاشته به خاطر امی که یک چیز مسئول بر ما یک چیزی بمونه کشاورزی کرده. به خاطر امی بازارهای اندونه خیلی خرابه. ما خواهشمندی از امارت اسلامی که بازار اندونه خوب شه. فعلا بازارها خیلی خرابه. ورته مهال د فراه د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د خټکیو او هندواڼو حاصلات د دې ولایت د اوسیدونکو د لګښت په پرتله ډیر دي. د دې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې د کروندګرو محصولاتو ته بازار موندنې لپاره له بهرنیو هیوادونو د ورته میوو پر وارداتو یې تعرفې لوړې کړي دي. د هندوانو او خټکیانو حاصلات تولید د دې ولایت مصرف تر کچې باندې زیات دي او د افغانستان او نورو ولایتو ته صادریږي. د بازار موندنې په برخه کې بهرني هیوادونو د مشابه محصولاتو پر واردولو تعرفې لوړې شوي دي ترڅو زموږ کروندګر وکولای شي خپل محصولات په ښه قیمت وپلوري. د مسؤلینو د شمېر پر بنسټ فراه ولایت کې په روان کال کې 14,250 هکټاره ځمکه د هندوانو کښت ته او 515 هکټاره ځمکه د خټکیو کرکیلې ته ځانګړې شوې ده. د اټکل له مخې شاوخوا 541,500 ټنه هندوانې او 9,915 ټنه خټکي به له دې ځمکو څخه راټول شي. خبرې ټولګه مو همدومره وه، له ملتیا مو مننه، تر بیا ښې شي.